سلامونه ملګرو، هیله ده چې روغ جوړ خوشحاله به یاست دوی. د آریونو په هکله باندې، د پښتون افغان د اصل د نسل په هکله باندې ډېر زیات میتالوجي دي، غلط انفارمیشن دي، ډیس انفارمیشن دي. په دې هکله باندې خلک دا د بني اسرائیل سره تړي، او دغه نعمت الله روي چې کوم مغزن افغاني ولیکي، هغه کوم د مغولو د دربار کومه خیالي کیسه چې د هغه ټولو پښتنو خپله کړې ده، چې ډېره زیاته غلطه ده. په جدید جریان کې په خاصه توګه اورنټلیسټ مستشرقین لکه ولف کیرو دی، اور بخښنه ولف کیرو به میجر راوټي دی، په دا کې کلافروت دی، په دا کې عبدالله یابیبي صاحب دی، ظفر کاکا خیل دی، اور دغه چې دی مونټ سټون ټالفسټن دی. دې ټولو د پښتون افغان د آریونو د نسل سره تړلی دی، د ژبې پر بنیاد، د ریسرچ پر بنیاد، د ډي ان اے پر بنیاد. پر دې باندې موږ ډېر زیات آرټیکل وکتو، ډېر زیات شان مو راټول کو. راځئ نن پښتانه آرین دي، ولې آرین دي؟ پښتانه د آرین د قبیلو څخه دي، ولې دي؟ راځئ په دې هکله باندې مختلف نظرونه څېړو. مختلفو ملګرو پر دې کار کړی دی، مقالې یې لیکلي دي، هغه ټولې دغه دی څېړو. پښتانه آرین ولې ګڼل کېږي؟ د پښتون په اصل او پر نسل باندې ډېر نظریات موجود دي. څوک یې سامي ګڼي، څوک یې آرین ګڼي، څوک یې څوک ګڼي. خو علمي ریسرچ، ډي ان اے تحقیق، د ژبو سره کمپیریزن او دې ټولو شیانو دا ثابته کړې ده چې پښتانه آرین دي. موږ نن پر دې خبره کوو چې پښتانه آرین ولې دي. پر دې به بعد خبره کوو چې پښتانه بني اسرائیل ولې نه دي. پښتانه سامیان، سیمنټک نسل ذخیرې څخه ولې نه دي. نن زموږ موضوع خالي دا ده چې پښتانه ولې آرین دي. هغه کم ثبوتونه دي چې پښتانه یا آرین ګڼلي دي، هغه کم تحقیق دی چې پښتانه یا آرین ګڼلي دي. همدغه خبره، دغه موضوع چې ده د مستشرقینو، د اورنټلیسټ په ساده ټکو موږ هغه سړي ته وایو چې څوک چې له یورپ راغلی، زموږ پر برصغیر یا پر دې پښتون افغان وطن باندې کار کړی وي. ساده خبره به زه دا وکم چې یو انګریز چې رالی دلته پر پښتو ژبې کار وکړي، و دغه ته موږ په اردو ژبه کې مستشرق او په انګریزي ژبه کې اورنټلیسټ وایو. نن موږ د اورنټلیسټو، د مستشرقینو او د پښتون افغان کوم هغه لوی مخکشه دانشوران لکه کوزات صاحب، لکه کاکا خیل، لکه ابیبي صاحب، لکه نور داسې خلک، د هغو نظر او د مستشرقینو د میجر راواټي، د کلافروت، د مونټ سټون الفسټن، د نورو کم مستشرقینو چې په دې هکله خبره کړې ده چې پښتانه آرین دي او په کم کتاب کې یې کړې ده، هغه ذکر هم له تاسو سره شیر کوو. نو له موږ سره په دې موضوع کې تر پایه ملګرتیا وکړئ. قوي نظر، مضبوط نظر چې هغه د پروف او چې هغه پروف سوی دی، چې هغه دا ثابت قدمه اوسېدلی دی، او عقل، ساینس، ریسرچ، لینګویسټیک یا نور د ډي ان اے کوم ساینټیفیک دغسې دی، هغه هم دا مني چې پښتانه آرین دي. آرین د ژبې پر بنیاد، یعنی د پښتو ژبه چې ده، د پښتو ژبې لغات، کلمات چې دي، دا د سنسکرت، د ژند او د نور د کوم آریایي ژبې کتابونه چې دي له هغو سره ډېر ورته دي، له هغو سره یې پرتله کړي دي، کمپیریټیو سټډي یې کړې ده، بیا یې دا ثابته کړي دي چې دا پښتو ژبه د آریایي قبیلو څخه ده یا پښتو ژبه آریایي ژبه ده. نو د ژبې پر بنیاد یو ساینسي کار شوی دی، بیا دا ثابته کړی دی چې پښتانه آرین دي. اورنټلیسټو، مستشرقینو چې ما تاسو ته وویل مستشرقین و چېرته یایي،
د هغو په نظر باندې کلیر کټ پښتو ژبه چې ده دا د اریاو ژبه ده، د آریونو ژبه ده، د بني اسرائیل سره یو تعلق نه لري، د سیمنټیک نسل ری سره یو تعلق نه لري. دا ژبه چې ده د آریونو ته نږدې ژبه ده. کلاپروت یو مستشرق دی، یو اورنټلیسټ دی. هغه پښتو ژبه د سنسکرت او ژند سره وکته، ویلې پښتو ژبه بالکل سنسکرت او ژند سره ډیر ورتوالی لري او ډیر نزدېکت لري. دا اول اورنټلیسټ کلاپروت و. دویم مستشرق یا اورنټلیسټ مون سټورټ الفسټن وایي پښتو اریایي د پښتو او اریایي ژبو تقابلي جایزه اخیستې ده. تقابلي مطلب کمپیریټیو سټډي جایزه کمپیریټیو سټډي یې کړې ده په 1816 کې د ان اکاونټ اف کینګډم اف کابل چې د حسن کاکړ په پښتو ژباړلی دی د کابل سلطنت تر دغه لاندې. په هغه کې دوی وایي دا خبره ډیره زیاته غلطه ده. کوم خلک چې پښتو د فارسی یوه لهجه ګڼي دا مکمل ختم ده، بلکې دوی وایي پښتنو مستقل لغات لري، کلمات لري. دا بالکل عقل دا خبره نه مني چې د پښتو د فارسی ژبه ده. دا هسې خبرې دي. البته پښتو فارسی چې ده هغه د علم ژبه اوسېدلې ده، د دربار ژبه اوسېدلې ده، اثرات بې خامخا پر وي. دغسې عربي ژبه چې ده هغې بیا پر فارسي اثرات دي، دغسې پر عربي باندې د یونان د علم د ژبې او د کلچر ډېر زیات اثرات پر هغه باندې پراته دي. نو اثرات یو پر بل وي، لیکن دا عقل نه مني چې دا په دغه چې ده پښتو چې ده د فارسي لهجه ده. دا مونټ سټورټ الفسټن وایي، زه نه وایم. دا کومه لیکنې چې د نور اپریدي چې ډېره خواري کښلې ده، ډېر زیار یې ایستلي دي، دغه د نور اپریدي په لیکنه کې هم دغه ذکر شته. بل مستشرق برنارډ داسې یو نوم یې دی، هغه پښتو اریایي ژبه ګڼي. په خپل کتاب د افغان لینګویج دی، دا یو ټکی سم پرونونس کولی نه سمه، هغه وایي چې دا د اریایي ژبو سره تړاو لري. دا برنارډ چې کوم دی د خپل کوم کتاب چې دی د افغان په هکله چې لیکلی دی په دې کې دا خبره کوي. بل مستشرق بل اورنټلیسټ میجر راوټي دی، هغه پښتو ژبه کې لغات هم لیکلي دي، هغه پښتو اریایي ژبه ګڼي، د اریایي قبیلو ژبه ګڼي. د په خپل کتاب د نوټس اف افغان کې پښتو اریایي ژبو سره دا ویلي دي چې پښتو ژبه د اریایي سره ډیر زیات نزدېکت لري. حالانکه دا سړی کوم میجر راوټیس دی دا د بني اسرائیل د نظریې منونکی دی، خو د ژبې پر بنسټ پښتانه بشپړه اریین ګڼي. وایي چې دا ژبه مکمل اریونو ته ورته ده، ورنږدې ده، تړون او نزدېکت لري. بل انولډیسن چې دی د یو کتاب لیکلی دی، د نوم هم لږ ګرانو نومانې دي، د سپوږمیه کړنګ وه راخیزه. دا کتاب له موږ سره سته، بیا پر دې هم خبره کوو. دی وایي پښتو ټپه چې ده دا د ویدي سندرو کومې ویدي سندرې چې دي و هغو ته ډېره نږدې، یعنې پښتو ټپه د ویدي سندرو سره تړلې ده. کوم ویدیک ریګویدا کوم بیا وید چې دي ویدونه چې دي دا ویدونو ته د پښتو ټپه چې ده دا نږدې ده. د سپوږمیه کړنګ وه راخیزه یار مې د ګلو لو کوي ګوتې ریبینه، مثال کې دا ټپه د دې ټپې په نامه یې دا کتاب کړی دی. ګریمر اپ پښتو هم لیکلی دی او پښتو ژبې سره دغه شیان تړلي. بل والټر دغه چې دی هغه د ګریمر اپ پښتو لیکلی دی. پښتو ژبې تعلق د اریایي ژبې سره دی، یعنی پښتو سنسکرت ژبې یوه لهجه ګڼي. دا کم والټر چې دی دا د پښتو ژبه د سنسکرت ژبې یوه لهجه ګڼي. نورو ډیرو اورنټلیسټو په دې ژبه کار کړی دی او چې موږ مکمل بشپړه دلته نه دی راوړي، یا که نور افریدي چې کوم لیکنې کړې ده په هغه مقاله کې هم دا پوره نه دی راوړي چې داسې بلا مستشرقین دي چې هغو پښتو ژبه اریایي ژبه ګڼلې ده او سوچه اریایي ژبه ګڼلې ده، د علم پر بنیاد، د عقل پر بنیاد، د سوچ پر بنیاد. اوس راځو پښتون افغان رایټران چې دي
دانشوران څه دي، انټلیکچوال څه دي، هغه د پښتو ژبې په هکله یا د پښتنو په هکله څه وایي. اول تر ټولو مهم کار چې موږ د آریایي ژبې بنسټګر که دا ورته وایي په پښتو کې د کړی دی هغه کوزات صاحب دی. پخوانی افغانستان په نوم یې 2 جلده کتاب په فارسي کې لیکلی دی. آریایي ژبې بنیاد ما و لکه مخکې چې ما ول ده کښېږدئ، یعنی پښتو د آریایي قبیلو یوه ژبه ګڼي. پښتو ادبیات تاریخ عبدالله حبیبي صاحب په دلیل سره پښتو آریایي ژبو یوه ژبه ګڼلې ده. یعنی د داریوس چې کوم د یونان دارس دی ګریټ یا سایرس دی ګریټ یا نور دغه چې دی د هغو کمې کتبې پر دوی پر قبر چې کمې کتبې لیکلي دي پر هغه یې د پښتو ژبې ټکي چې دی راټول کړي دي. دا خبره هم نور اپرېدي راوړي ده. بله خبره دا ده چې ظفر کاکاخیل دغه چې دی چې وایي چې موږ په د آریایا د کوم د آریونو کتابونه چې دي په هغه کې پښتو ډېر ټکي لیدلی دي، د پښتو ډېر شیان مو لکه څنګه چې موږ ته معلومه ده د آریاو لومړی کتاب فرست کوم کتاب چې دی یا لومړني کتابو کې کوم کتاب دی هغه ریګوید دی چې په انګریزي کې دغه ریګویدا یایي چې زموږ د غرونو سیندونو ذکر پکې سوی دی. پښتون مختلفو نومونه چې دی راغلی دی، بلکې په 4 نومونو کې ډېر زیات واضح چې هر چا ذکر کړی دی چې هغه پښت څخه پښتون، پکت څخه پښتون، پکتیویس، پکت داسې ټکي چې دی دا دغه کوي څرګندوي چې پښتون ټکی چې دی دا له ریګویدا یا د آریایو د لومړي کتاب څخه هم راغلی دی چې دا وی ترجمه هم په ترجمه کې کوم ترجمه سوي دي لغو ترجمه زده. مهابارت چې دا اماسو یو دغه دی په کې هم د پښتو ذکر د پښتنو ذکر فقط په ذکر راغلی دی. بل د آریاو کتاب چې اوستا مکس مولر چې دی دا په انګریزي کې ژباړلی دی، د پښتو ذکر بختي په اوستا کې راغلی دی. دا په اصل په افغانستان کې لیکل سوی دی، بیا آریونو ایران ته وړی دی چې اوس هندیان او دغه دا دعوه لري چې دا زموږ دی. اصل کې دا اوستا کتاب چې دی دا په بلخ کې لیکل سوی دی چې دا د سیویلایزیشن بلخ د سیویلایزیشن زانګو اوسېدلی ده. هیروډوټس چې فادر اف د هسټري دی یعنی د تاریخ پلار دی، بانی یې ګڼل کېږي. هغه وایي د هندوکش په غرونو کې پکتي داسې یو ټکی یې کارولی دی په نوم خلک اوسېدو چې ډېر خلک دا ذکر کوي چې دا پښتانه دي. نورې قبیلې ذکر یې کړی دی، اپارتي و، اسپاسي و، داتکي و، داسې مختلف ټکي دي چې هغه ټکي پروننس کول شاید زما دپاره مشکل وي. عالمان یې د نن وخت اپرېدي بولي چې دا دغه وخت دلته اوسېدو. بل یو د چین یو سیاه یو ایکسپلورر یا موږ دا وایو ایکسپوژر چې کاوه یون سانګ دلته راځي د پښتو ذکر کوي. بیا د ډي ان اے ټیسټ، ډي ان اے مینز ډي اکسي رایبو نیوکلیک ایسډ، دا د ډي ان اے د جینز د دې ټیسټ کې دی د پښتنو کوم ټیسټ را روان دی هغه R1A دا اپلو گروپ دی. اپلو گروپ سره تعلق لري چې دا گروپ د پښتونخوا کې له 15,000 کلونو څخه را روان دی. پښتانه د کم گاونډیان چې دی یا دا چې دی یا د پښتانه آریین یا تر ډیره پورې د پښتنو د آریونو گاونډیان ګڼلي دي. اسرائیل نظریه یا سامی نظریه دا مکمله طور پر دا وخت ریجکټ شوې ده. شاید بیا به څوک نالچ ته علم ته لاسرسی ولري هغه به بیا پر دې باندې دغه وکړي چې دا صحیح ده که غلطه ده. خو فلحال چې کوم مستشرقینو یا د پښتون افغانو کومو خلکو چې ریسرچ کړی دی هغه دا وایي چې دا ژبه آریایي ژبه ده. خو مسله دا ده چې ډېر خلک بني اسرائیل نظر هم لري چې تر ډېره پورې فلحال صحیح ثابته سوی نه دی. پښتانه د دې غرونو خلک دي او په دې غرو کې اوسي. غرونه د دوی لپاره او دوی د غرونو لپاره چې دی. بل د پارسي لهجه ګڼل دا خو بیخي لاکله خالي خبره ده. لکه موږ مخکې وویل چې د عربي علم د یونان راغلی دی، بیا فارسي چې ده هغه
د دربار ژبه اوسېدل کې د یوندو د احمدشاه عبدالعلي امپراتوري کې هم ژبه چې وه هغه دغه وه فارسي وه. بیا نادر افشار راغلی دی، ګورګین راغلی دی، یعنی تر هغه له مخه سایرس د ګریټ، دایرس د ګریټ، نو د خامخا به یو څه اثرات وي، خو داسې هېڅ خبره نه ده. پښتانه د هندوکش کوه سلیمان کښې استوګن دي، څوک ورته افغانان وایي، څوک ورته پټان وایي، څوک ورته سلیماني وایي، خو زوړ نوم یې تر ټولو ښه نوم دی، هغه زما نوم دی، پښتون دی. او پښتون ډېر زوړ نوم دی چې د زړو کتابو کې ذکر شوی دی. نو دغه د پښتون افغان د اصل او نسل په هکله باندې موږ موضوعات مختلف نظرونه راټول کړل، مختلف شیان مې راټول کړل، او په خاصه توګه د نور اپرېدي ارټیکلز مو ډېره زیاته استفاده وکړه. فلحال همدومره.